سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سپاره روان نړیوال جنګ کې افغانستان خپله اومه لوبه د نیدرلینډ سره روان دی چې د نیدرلینډ لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړله. په 40.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړلې. د نیدرلینډ لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه وکړله، که څه هم په پیل کې دوی لومړی ویکټ ډېر ژر د لاسه ورکړلو، خو په پاور پلې کې بیا دوی ډېرې ښې منډې جوړې کړې وې چې 10 اورونه پای ته رسېدلي وو. یو لوبغاړی د لاسه ورکړی وو او 80 منډې جوړې کړې وې. د افغان اتلانو د غوره توپ اچونې ترڅنګ د اکرام علیخېل د غوره ویکټ ساتنې ترڅنګ د نیدرلینډ لوبډله دې ته پرې نه ښودله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د یو ستر هدف کښېږدي. افغان لوبډلې په نن لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړه او زبردسته فیلډینګ هم وکړی چې د نیدرلینډ لوبډلې 4 لوبغاړي رن آوټ کړله. محمد نبي اساخیل بیا هم ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې 3 لوبغاړي وسوځول، نور احمد هم 2 لوبغاړي وسوځل او مجیب یې 1 لوبغاړی وسوځوي. او بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې رو توپ اچوونکي مجیب رحمان په نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې 100 ویکټې پوره کړلې. نوموړي په 81 پړیو کې غوره توپ اچونې 28 منډو په واسطه سره څلورم افغان لوبغاړی شو چې دغه کارنامه په خپل نوم ثبت کړه. په نننۍ لوبې کې د افغان لوبډلې لپاره 180 منډې هدف وټاکل شو چې افغان لوبډله به دغه هدف په 2یم اوور کې پوره کړي. خپل اتلانو ته دعاګانې کوي چې ترڅو دغه بریا خپله کړي او سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.